کونړ کې د افغان پوځیانو او پاکستاني مالیشو ترمنځ نښته. ورشه لږ مخکې شه، لږ مخکې دا چوڼۍ ختمه کړئ، چوڼۍ ورشه لږ مخکې جر له ورشه د کورې ګویا جر له ورشه ورشه جرونو ته ورشه جرونو ته خطا شو نه دغه ته یو یو راکړه راکړه ګرمي شوی چې لګي چې کاوه روحي پنځنۍ نهم د لړم افغان پوځیانو دغه اونۍ 2 پرلپسې ورځې په کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې له پاکستاني مالیشه ځواکونو سره نښتې ترسره کړې او افغان چارواکي وایي چې دوی وتوانېدل په پایله کې پاکستاني مالیشه ځواکونه شاتګ ته اړ کړي. افغان پوځ وایي چې له پاکستاني مالیشو سره یې د 2 ورځنیو جګړې وروسته وکولی شول چې د پاکستاني مالیشه ځواکونو ناقانونه تاسیساتو مخه ونیسي او دوی پر شا وتنبوي. د افغان پوځ او پاکستاني مالیشه ځواکونو ترمنځ وروسته له هغې جګړه پیل شوه چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستان په توغندیزو بریدونو کې 3 میرمنې ووژل شوې، ماشومان او یو شمېر نور ولسي وګړي یې ټاپیان کړل. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان په کونړ توغندیز بریدونه کوي. له دې وړاندې هم د پاکستان د توغندیزو بریدونو په پایله کې د کونړ د ناړۍ او یو شمېر نور ولسوالۍ خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسېدلي وو. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.